بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وای زما کورنۍ شتمنه ده او پلار مې خپل پلار نه دی بلکې اکا مې دی. اقتصاد یې ښه دی. زه د یو چا سره مزدوري کوم او د هغه کس پر ما پیسې باندې دي. د هغه پلار چې یا پلندر ما ته پیسې نه راکوي تر څو د هغه کس غاړه زه ورباندې وباسم. آیا زه کولی سم چې د چا څخه زکات واخلم؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې دغه مال ستا د پلار وي یا ستا د پلندر وي، ته خپله ونډه نه پکښې لرې، نو که ستا پلار یا ستا پلندر هر څومره مال ولري د هغه په مال باندې ته غني نه یې. که پور در باندې وي که نه در باندې زکات اخیستلی سې. او که دغه د کورنۍ مال په دې کې ته خپله ونډه لرې، مثلا پلار دې نسته پلندر دې سته، هغه تا ته که پیسې درکوي که نه درکوي خو ته ونډه لرې، دا چې ستا ونډه ستا او هغه یې نه درکوي دا خو بله مسله ده. نو بیا که دغه ستا ونډه نصاب ته رسېدل زکات اخیستل تا ته جایز نه دي. فتاوای هندیه الباب السابع في المصارف جلد اول صفحه 109، بحر رائق جلد ام صفحه 244، فتح القدیر جلد ام صفحه 214، تترخانیه جلد ام صفحه 204، بدائع جلد ام صفحه 249. والسلام علیکم ورحمة الله.